سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د نص خط اوله برخه تشریح کوم یعنی مفردات. کله چې په نص خط کې الف لیکه الف له د اولې کرښې نه راواخله د بلې کرښې پورې داسې سیدې ولیکه. دا د نص خط الف ده. بل چې د بي د بیم چې لیکه دا رقم ته غاښ ولیکئ دا لږ مایل غوندې راځي. دا بیرته به دې ځای کې داسې راولئ دغسې به راولئ دې ځای کې به داسې بوځئ دې به دا ځای له کړوپي دلته به داسې تقریبا 90 درجه زاویه غوندې داسې علامه جوړېږي. ګوره دا ځای بې دې شي دا د نص خط بې ده. بل چې د جیم ده جیم هم چې کله لیکه داسې یو مایل خط وباسئ وړکی دا بیرته داسې سیده بوځئ له دې ځای نه به یې لږ ټیټ راولئ بیرته به یې داسې راولئ. دا چې کله موږ تاسو دلته داسې یو خط ورکوو داسې خط ورکوئ دې په منځ کې به دا داسې راکښته کوئ او له دې ځای نه به یې داسې ډېر نه باسئ. دا هم چې کله داسې راوڅه دا به بیا نور ډایرکټ هم داسې سیده ګول راولئ له دې ځای نه به دا داسې لږ شاندې وتئ. دا جیم ده. بل چې د دال ده دال دغسې یو دانه کوږ خط ولیکه غاښ داسې دې ولیکه دا بیرته د کرښې سره داسې سیده بوځه خو دا به له دې نه داسې لږ شانته وتئ. بل چې دا ری ده ری هم چې کله لیکه دغه ری اولنی غاښ داسې ولیکه لکه د بي غوندې دغه غاښ دا دې چې کله ولیکه دا ځای راواخله داسې کړه دا ځای لږ پورته داسې ورجګ کړه. بل ری هغه دا رقم ته ری ده کولی شئ چې دواړه رقم ته ری لیکلی شئ کومه درته اسانه وي هغه ری یا زی ولیکه. بل چې د سین ده سین هم چې کله لیکه همدغسې د ری غوندې او یا همدغسې د بي غوندې یو غاښ ولیکه دا رقم ته ګوره دا رقم ته مو ولیکه دا بیرته ګول راوله پورته جګ کړه دا بیرته بیا ګول راوله پورته جګ کړه دا ځای داسې راوله دا سین ده. بل چې د سواد ده سواد هم چې کله لیکل له دې خوا نه داسې یو مایل خط وباسه دا بیرته ګول راوله داسې خو دا ځای به یې لږ ټیټي دا ځای به یې جګي او دا ځای به یې لږ ټیټي دې ځای نه بیرته داسې راوله دا سیده بوځه دا ځای نور داسې راځي لکه د سین غوندې دا یې سواد توری ده. بل چې د توی ده توی هم چې کله لیکه د سواد غوندې دا رقم ته یو دانه مایل خط وباسه دا بیرته کوږ راوله دا داسې بوځه له دې ځای نه الف راښکته کړه دغه منځ دغه ټیټې نقطې نه به لږ پاس دلته به عین ورښکته کړي بل چې الف ورښکته کړي. بل چې د عین ده عین داسې لیکه دې کرښې نه شروع کړه دغسې یو غاښ وباسه دا رقم ته اول وار کې مایل بوځه بیرته بیا مایل راوله دا د کرښې سره سیده بوځه دا ځای لږ داسې جګ راوله دا چې جګ راوځه دا بیرته داسې راوله دا به ډایرکټ داسې ګول غوندې راولې لکه د جیم غوندې دا رقم ته. بل چې د فی ده فی هم داسې بي عینه شی بي غوندې ده داسې یو سیده خط مو وویسته دا بیرته پاس بوځه بیرته یې ټیټ راوله که چېرته دا ځای ترې لرې کړو نو هماغه فی غوندې بي غوندې ترې جوړېږي دا چې ده فی ده بي یا فی یو شی ده. بل چې د قاف ده قاف هم لیکه هم دا رقم ته یو دانه غاښ ولیکي خو دا به هم ټیټ راوڅه دا به هم لږ جګ کړي دا به هم لږ ټیټ کړي دا ځای نور داسې راځي لکه د سین غوندې ګوره دا ځای نور بیا داسې ګول راوله قاف. بل چې د کاف ته داسې الف هم ولیکه دا ځای بیا نور داسې راولئ لکه د بي غوندې. بل کاف داسې ده داسې هم راوڅه دا ځای د سیده راولئ دا له دې خوا نه داسې بوځئ. بل چې د لام د لام هم داسې الف هم ولیکه دا رقم ته دا ځای بیا نور داسې راځي لکه دا ځای داسې راځي لکه دا رقم ته. بل میم د میم داسې اته هم ولیکه خو دا تو دغه غاښ به لږ ټیټ وي بل غاښ به یې لږ جګ وي دا بیرته ګول غوندې بوځه پورته دا ځای داسې راوله دا چې دا میم ده. بل میم داسې هم لیکلی شو کوم رقم ته چې تاسو ته اسانه وي. بل نون د نون هم دا رقم ته ولیکه عین شی دا رقم ته یا دا رقم ته نون. بل چې دا واو ده واو هم چې ولیکه دا رقم ته فی غوندې دا رقم ته مو ولیکه دا ځای داسې راځي لکه دې ځای نه اخوا داسې راځي لکه ری غوندې. بل چې دا هی ده هی هم چې لیکه دا رقم ته ولیکئ لکه د دال غوندې دا بیرته بیا پاس بوځئ ګول ښه ښایسته غوندې ګوره هی. بل چې دا یو هی داسې هم لیکلی شو حمزه حمزه هم د عین غوندې ده د کرښې نه یې شروع کړه دا داسې پاس بوځه دا داسې کړه د بره خوا نه یې داسې کړه. بل چې دا لام الف د لام الف هم داسې ولیکه لام دا ځای داسې راولي لکه د واو غوندې یا هم د ری غوندې دې ځای سره داسې سیده الف داسې راوله دې کونج کې. بل یې ده یې داسې سرچپه دال هم ولیکه ګوره سرچپه دال د دا ځای داسې راولي لکه پتکه غوندې دا رقم ته. بله یې دا شی ده دا رقم ته مو ولیکله دا بیا نوره کرښه به نیسي دا بوځئ. نو دا وه د نص خط د مرکباتو اوله برخه.